دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد اشرف غنی ته ستا راتګ به د هیواد لپاره د خوښۍ پیغام وي. ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د اشرف غنی راتګ کولی شي یو مثبت بدلون رامنځته کړي او د هیواد په سیاسي فضا کې نوې هیلې وزیږوي. د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه نوې څرګندونې یو ځل بیا د پاملرنې وړ ګرځېدلې دي. دا ځل دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له لوري پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ته یو بل نرم او مثبت پیغام منسوب شوی دی چې پکې نوموړي ترې غوښتي ژر تر ژره هیواد ته راستون شي. په دې پیغام کې ټینګار شوی چې افغانستان د سختو مرحلو څخه تیر شوی او اوس د بیا رغونې او ثبات لپاره د ټولو افغانانو ګډ کار ته اړتیا لري. ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي د اشرف غني راتګ کولی شي یو مثبت بدلون رامنځته کړي او د هیواد په سیاسي فضا کې نوې هیلې وزیږوي. هغه دا هم زیاته کړې چې د اشرف غني بیرته راتګ به یوازې یو سیاسي ګام نه وي بلکې د ملي یووالي او پخلاینې یو مهم سمبول به وي. د هغه په وینا که پخواني مشران بیرته هیواد ته راستانه شي نو دا به وطن افغانانو ته یو ښکلی پیغام وي چې خپل وطن د ستنېدل یو ارزښتمن کار بلل کیږي. په دې څرګندونو کې دا جمله ځانګړې پاملرنه ځان ته اړوي: موږ به ډېر خوشحاله شو که ته بیرته خپل هیواد ته راشې. دا خبره ښیي چې د اختلافاتو ترڅنګ لا هم د تفاهم او نږدېوالي لپاره دروازې پرانیستې شوې دي. سیاسي شنونکي باور لري چې دا ډول پیغامونه که له عملي ګامونو سره مل شي کولی شي د باور فضا پیاوړې کړي او د هیواد راتلونکی روښانه کړي. خو دوی ټینګار کوي چې د هر ډول مثبت بدلون لپاره باید رښتینی تفاهم، امنیتي تضمینونه او د ټولو لورو ګډون یقیني شي. په پای کې دا ویلی شو چې افغانستان د خپل تاریخ په یو حساس پړاو کې دی. هر هغه ګام چې د یووالي، همکارۍ او ملي تفاهم لور ته واخیستل شي کولی شي د دې هیواد راتلونکی بدل کړي. د ملا یعقوب دا پیغام هم د همدې هیلې څرګندونه کوي چې افغانستان دې د خپلو ټولو بچیانو ګډ کور پاتې شوی. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.